سلامونه او احترامات ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن مې د یو ورور پوښتنه راخیستلې ده. دا ډېره مهمه پوښتنه ده. زما تاسو ټول نه هیله دغه ده چې دغه ویډیو تر اخره وګورئ او د ټولو ملګرو سره شریکه کړئ. د ورور پوښتنه کړې ده چې زما د میرمنې په تذکره کې د میرمنې عمر چې کم دی هغه کم لیکلی شوی یا غلط لیکلی شوی دی او دا عمر 15 کاله کېږي. آیا زه کولی شم چې خپل میرمن د دغه 15 کالو عمر سره دلته راولم؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده او داسې زه ډېر ملګري پیژنم چې هغه د دغه مشکل د وجې نشي کولی چې خپل میرمن دلته فرانسې ته راولي. ملګرو، دا د فرانسې قانون دی چې هر کله یو کس وغواړي چې واده وکړي باید د عمر کم سے کم 18 کاله. که چیرې د یو کس عمر د 18 کال نه کم راځي نو دی نشي کولی چې خپل فامیل خپل میرمن هر څوک چې هغه دلته راشي. نو که چیرې ستاسو د میرمنو ستاسو د فامیلونو عمر هغو په تذکره کې غلط لیکلی شوی یا کم لیکلی شوی د 18 نه، تاسو چې هر څومره زر کېږي هغه عمر صحیح کوي. هغه عمر چې څومره حقیقي او صحیح عمر وي هغه عمر برابر کړي تر څو تاسو وکولی شئ چې خپل میرمن خپل فامیل دلته تاسو فرانسې ته د ژوند کولو لپاره ځان سره راولئ. که چیرې د هغو عمر د 18 کالو نه کم وي نو تاسو نشئ کولی چې بیا خپل میرمن راولئ. دا به تاسو دپاره ډېر مشکله شي، دا ډېر جنجالي کېږي. نو ښه خبره دا ده که چیرې ستاسو د میرمنو عمر حقیقي عمر زیات او په تذکرو کې چیرې کم لیکلی شوی یا غلط لیکلی شوی نو بهتره خبره چې تاسو هغه صحیح کوئ او د هغه خپل چې څومره حقیقي عمر دی هغه عمر سره تاسو خپل میرمن ته دلته راوستو دپاره دومان وکړئ یا دوسیه مخکې اوسئ تر څو تاسو وکولی شئ چې خپل میرمن دلته راولئ. او که چیرې یو کس هغه د داسې یو چا سره واده کړی چې هغه عمر د 18 نه کم وي نو دوی بیا نشي کولی چې خپل د فرانسې قانون مطابق دوی نشي کولی چې خپل میرمن دلته راولي ژوند کولو دپاره. نو دا ډېره مهمه پوښتنه ده او داسې زه ډېر ملګري پیژنم چې د دغسې مشکلاتو سره مخ دي. اوس حتی دوی نشي کولی چې خپل میرمن دلته راولي فرانسې ته. نو که چیرې یو کس دغسې مشکل لري، دغسې غلطي شوي، دغسې اشتباهات شوي نو دوی چې هر څومره زر کېږي په اسنادو کې د دغه غلطي صحیح کړي تر څو دوی وکولی شي چې خپل میرمن دلته راولي. نو د ننۍ پوښتنې جواب همدومره و. که هر ملګری هر څنګه پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل کې پرېږدئ تر څو زه ستاسو د پوښتنې په وخت تاسو جواب درکړم. بله خبره دا ده بعضې ملګري په ټیک ټاک یا په فیسبوک پوښتنه وکړي جواب یې بیا دلته په یوټیوب غواړي. نو ښه خبره دا ده چې ستاسو دلته په یوټیوب کې سره پوښتنه وکړئ. زما دپاره به یو ځای، زما دپاره به هم اسانه وي او ستاسو دپاره به هم ستاسو د پوښتنې جواب په وخت تاسو له درکولی کېږي. نو ویډیو همدومره وه. مننه. په مخه.